سږ کال په می میاشت کې د تابعیت د قانون مسوده د یوې موخې لپاره وړاندې شوه، جرمني د ژوند کولو لپاره په زړه پورې کول. خو لا هم بحثونه روان دي. نن د جرمني د پارلمان له استازي هاکان دیمیر سره په دې اړه خبرې کوو. ښاغلی دیمیر، د قانون نوې مسوده د څه په اړه ده؟ له یوې خوا د تابعیت ترلاسه کولو موده به له 8 کالونو 5 کالونو ته راکوزه شي. په ځینو مواردو کې ښایي دا موده 3 کاله شي. له بل لوري به یو څوک وکولای شي 2 ګونه یا څو ګونی تابعیت ولري، په دې معنا چې تاسې کولای شئ خپل پخوانی پاسپورټ وساتئ او د جرمني پاسپورټ هم ترلاسه کړئ. په دې اړه ډېرې نیوکې کیږي. د بیلګې په توګه هغه کسان چې ټولنیزې مرستې ترلاسه کوي نشي کولای تابعیت ترلاسه کړي. دوی ولې له دې قانون څخه بې برخې کیږي؟ دا سمه ده چې اوس مهال د اصلاحاتو لړۍ سخته ده. موږ لا هم په پیل کې یو او د حل لاره به ورته ولټوو. په اوس وخت کې په قانون کې د اصلاحاتو په برخه کې لا له وړاندې سختې مقررې شته، خو دا تل دومره عالي نه دي، ځکه چې دا سخت مقررات دي او د ځانګړو کسانو لپاره په پام کې نیول شوي دي. او زه هیله لرم چې موږ په قانون کې په څرګند ډول ولیکو چې هغه کسان چې د نورو پالنه کوي او هغه معلول کسان چې پالنه غواړي باید دا فرصت ولري چې د جرمني تابعیت ترلاسه کړي. د یوازې میندو او یوازې پلرونو په اړه څه وایاست، کوم چې بشپړ وخت کار نشي کولای؟ د دوی لپاره هم په قانون کې څه شته؟ موږ باید په دې اړه جدي بحث وکړو. تر ټولو لومړی موږ د ټولو خلکو د ژوند اړتیاو پوره کولو ستره مسله لرو. دا په قوانینو کې یوه اساسي ماده ده او په دې کې بدلون نه راولو. البته باید وګورو چې دا قانون خو به د ځانګړو ډلو لپاره ستونزه نه رامنځته کوي. د بیلګې په توګه یوازې میندې چې له ځانګړو سختیو سره مخ دي او موږ باید دا سختۍ له مخې لرې کړو. کولی شئ د پخوانیو رابلل شوو کارکوونکو او قراردادي کارکوونکو لپاره د نوښتونو په اړه معلومات راکړئ؟ د پخوانیو رابلل شوو کارکوونکو او قراردادي کارکوونکو په اړه باید ووایم چې دوی ته اړین شرطونه اسانیږي. دا ځکه چې دې کسانو دلته لسګونه کاله کار کړی دی او د دې کار لپاره په قانون کې ساده لاره لرو. په دې معنا چې دوی د ژبې په کورسونو کې د ګډون اړتیا نه لري. یوازې دا بسنه کوي چې په دفترونو کې په ساده توګه خپله ستونزه حل کړي. دوی همداشان اړ نه دي چې د ژوند د لوړو لګښتونو ورکولو شرط پوره کړي. دا قانون د نامعلوم هویت او بې وطنه کسانو لپاره کوم بدلونونه له ځان سره لري؟ د هغو کسانو لپاره چې هویت یې نامعلوم وي او موږ نه پوهیږو چې څوک دي او له کوم هیواد څخه راغلي دي، باید یوه حل لاره پیدا شي. اوس مهال په دې مسوده کې د دوی لپاره کومه حل لاره نشته. دا ځکه چې دا ستونزه باید د تابعیت قانون له دایرې د باندې وڅېړل شي. موږ د استوګنې له عادي اجازې ورکولو سره همدا ستونزه، یعنی د هویت د پیژندلو ستونزه لرو او د دې ټولو لپاره یو شان مقرراتو ته اړتیا ده. په عمل کې ځینې کسان له 2 کالونو راهیسې د تابعیت ترلاسه کولو ته منتظر دي. اړونده ادارې څه ډول کولی شي د تابعیت ورکولو د پروسې وخت را لنډ کړي او په پروسه برلاسي شي؟ هو، موږ په قانون کې یوه مقرره لرو چې له مخې یې ګورو څوک د 2 یا 3 تابعیت اخیستلو اجازه لري. اوس به دا مسله حل او په پروسه کې به د معلوم کمښت لامل شي. ځکه له دې وروسته نه ګورو چې دا کس بل تابعیت یا پاسپورت لري او که نه. دې ته ورته نور سمونونه به هم وخت راکم کړي. البته دا مهمه ده چې په 14 ایالتونو کې ټولې اړوند ادارې خپل کارکوونکي زیات کړي او کارونه ډیجیټل کړي. ډېر کسان شته چې له وړاندې د جرمني تابعیت ترلاسه کړی دی او که دا نوی قانون تصویب شي، دوی کولی شي خپل هغه پخوانی تابعیت ترلاسه کړي چې له لاسه یې ورکړی دی. که چیرته ستاسې پخوانی هیواد ووایي چې ستاسې زوړ پاسپورت بیرته درکوو، موږ د جرمني په توګه کومه ستونزه نه ورسره لرو. دا ځکه چې بیا ټول د 2 ګوني تابعیت درلودلو اجازه لري. د نورو هغو کسانو لپاره چې اوس یې غوښتنلیک سپارلی دی له هغې نیټې سره اړه لري په کومه کې چې دوی د پروسې په پای کې سند ترلاسه کوي. په دې موده کې باید قانون نافذ وي او دې مسلې ته مو باید پام وي. البته هغه وخت نه چې موږ قانون تصویب کړو. له نوي قانون سره تل ویل کیږي چې کله نافذیږي او بیا چارواکي 3 تر 4 میاشتو ته اړتیا لري څو له قانون سره ځان سم کړي. له هغه وروسته قانون پلی کیږي.
ډیره مننه ښاغلی حاکم دیمیر. په بل پړاو کې به په پارلمان کې پر قانون بحث وشي. موږ به په دې اړه تاسې له تازه معلوماتو خبر کړو.